د کابل 11 کلن ابراهیم محمدي یو له هغو ماشومانو دی چې د کورنۍ خراب مالی حالت د سکول په عمر کې پر کار کولو مجبور کړی دی. دی اوس د پښې یا آهنګرۍ هنر په زده کولو بوخت دی. یو کال کېږي چې زه دلته کار کوم. زه په 5م جماعت کې سبق هم وایم او په خپل ټولګي کې پر 2م نمبر یم. زه دلته ځکه کار کوم چې له کورنۍ سره مې مرسته وکړم. زما پلار د لاس ریړۍ چلوي او دا ما ځوروي، نو زه غواړم چې له هغه سره مرسته وکړم. اوسپنه ما متاثره کوي چې زه ورته ګورم او دا په سټک تکه سره شي نو نوره هم قوي شي. زه فکر کوم چې انسانان هم د اوسپنې په څیر کلک دي او چې څومره فشار ور باندې راځي نو هغه عمره نور قوي کیږي. ابراهیم محمدي له یو ځایي پش سره کار کوي. د ښوونکی محمد فهیم وایي ابراهیم ته لا ډېره زده کړه پکار ده. انشالله یاد گرفته کم کم. د تر اوسه یو څه زده کړه کړې ده او د پوره پوهې ترلاسه کولو ته یې لا ډېر وخت پاتې دی. دا چې د ابراهیم محمدي ورځ څنګه تیریږي دی د یوې ورځې حال داسې بیانوي. زه سهار 5 بجې راپورته کېږم، په 1.5 ساعت کې بیا خپل کار ځای ته رارسېږم. زه چې دلته کار کوم سکاره ماتوم نو بیا مې کله کله لاس او پښې درد کوي او بیا پکې یوه ورځ آرام وکړم. زه چې کله زما د عمر ماشومانو ته ګورم چې زما په څیر کار کولو ته اړ نه دي نو زما هم خواهش شي چې کاش که ما هم په دې عمر کې کار نه کولی، خو زه ورته مجبور یم.